بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن شپږیشتم د جنوري کال 2026 چې د دوشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسې په خدمت کې حاضر یم. نن د نړیوالو سیمه ییزو خبرونو ترڅنګ د جهادي خبرونه د پنجاب او خیبر پښتونخوا ودیځ نم لرم او په ضمن کې یو راپور چې د یو دوست د تقاضا په اساس باندې چې هغه ویلي دا د امریکای په نظامی اډو باندې لکه خبرې وکړي دا کوم ځای کې دي څومره کسان پکې دي او ولې د دغه کسانو سیستل کېږي چیرته وړل شوي دي دغه باندې یو نظر ټول غوښتی دی. نو نن دا موضوع مې هم دې توقف کړې ده. مهم هم ده ځکه چې مسله د ایران او د اسرائیل او د امریکای د جنگ ده. سیمه ټول په حساب خطر لاندې ده. نو د اساس باندې دغه مراکز چې خپل د اسلامي نړۍ په سینه پراته دي او د اسلامي نړۍ لپاره د دښمنۍ باعث ګرځېدلي دي چې دا ول اسلامي نړۍ فرضاً دوره ناتوانه ده چې د دې په سینه باندې دا دښمن پروت دی او د همدې نه کار اخلي. یعنی د یو ورور د کور نه د بل ورور په کور باندې برید کیږي او د هیڅ هم نشي ویلی او نشي کولی. نړیوال خبرونه به مخکې کم، جهادي خبرونه به وروسته کم او بیا دویمه مرحله کې به دا راپور تاسو ته ووایم او په آخره مرحله کې به دغه وکړو. اول خبر دا دی چې اردوغان په یو تنده صریح لهجه کې امریکای ته دا ګواښ کړی دی که چیرته په ایران باندې برید وکړه نو ترکیه به د ایران ترڅنګ ودرېږي او د ایران نه به دفاع کوي. او کله چې دا بیانیه ورکوله دا خبره هم وکړله چې نن په دې خوشحاله دی چې هغه څه چې دوی په کلونو باندې ویلي چې د ملګرو ملتونو او د نړۍ سیستم او قانون چې دی دا متوازنه نه دی، دا په عدالت استوار نه دی، دا په قانون استوار نه دی او چا ورته خبرو ته غوږ نه کېښوده او د دې خبرو ته چا وزن نه ورکو. وایي په دې خوشحاله دی چې نن همدا اواز د اروپا نه راوچتېږي او د ډایوس یا ډیوس د اقتصادي فورم نه یعنی سویس نه دا اواز اوچتېږي او دی وایي چې اوس ښه ده چې اروپا په دې پوه شوه چې موږ د کوم تیغ لاندې نه تېرېدلو نن هغه تیغ دی خواته اوښتی دی. اشاره یې ما خبره ته چې ما تاسو ته پرون په خپل په برنامه کې ویلو چې نن په اروپا باندې راغله نو هغه زموږ د درد نه اوس پوهېږي چې په مسلمانانو باندې دا کو ځکه چې امریکای ټول د خلاف د قوانینو نړیوالو قوانینو کار کو. همدا اروپا همدا ناټو به ورسره ولاړه وه او په پټو سترګو به یې منډې وهلې. همدا امریکا د اسرائیل په ذریعه مسلمانان یې ووژل، تباه او برباد یې کړل. دغه ناټو ورسره ولاړه وه. خو نن چې د دوی په سر راغلله نن دوی اوس دا وایي چې دا عدالت نه دی، دا غیر متوازن دی او دا د نړیوال د قوانینو نه سرغړونه ده. نو په دې اساس باندې اردوغان دې ته اشاره کړې ده او دا دغه یې کړی دی چې دغه بې عدالتي چې نن دوی ورته متوجه شول، کاشکې دوی مخکې زموږ خبره منلې نو نن به دوی په خپله هم د دغې بې عدالتۍ سره چې په خپله دوی د هغه سره ملګرتیا کوله نه به مخ کېدل. دویم خبر دا دی چې چین امریکای ته خبرداری ورکړی دی چې د جاپان په هغه جزیره په نامه د مسوا چې د مسوا نظامی اډه هم ده دکې د امریکای د F-16 شپږ جهازونه د جنگي ولاړ دي. چون دا زاړه شوي دي او پخواني سیستم باندې دي. اوس امریکای خو جهازونه ډېر مډرن او پیشرفته کړي دي او د آی سیستم سره برابر کړي دي. نو په دې اساس باندې اوس امریکا غواړي چې 48 د F-35A F-15A جهازونه په دې ځای کې مستقر کی، یعنی د مسوا په نظامی اډه کې. او د ده په مقابل کې چین ویلي چې دا د امنیت لپاره ګواښ دی او د امریکا د دې اقدام لپاره یې کړی کړی چې ته دا خپل قوات دلته راوړي، دا د سیمې لپاره د توازن له منځه وړي او دا مستقیما خپل ځان ته ګواښ ګڼي. همدارنګې روسیې هم احتجاج کړی دی د امریکای د دغې په مقابل کې چې دی په ټایفون په نامه د میزایلونو سیستم د هم جاپان ته وړی دی، هلته په حساب مستقر کړی دی.
او سرګي لاوروف په دې اقدام باندې انتقاد کړی دی، ویلي چې دا توازن د منطقې له منځه وړي او دا مستقیما روسیې ته ګواښ ګرځېږي. دغه سیستم د ټایفون د میزایلونو چې دی دلته وړی دی، نو دی مجبور دی چې د په مقابل کې به دی خپل نظامی اقدام کوي، یعنې دی به هماغې سیمې ته خپل تجهیزات وړي. او تاسو ته که معلومه وي پرون نه وړمه ورځې د روسي جهازونو د جاپان په همدغه سیمه باندې هوایي مانور کړی و او دغه یې کړی و، بیا د جاپان د عکس العمل سره مخ شوي، بیا روسان بیرته خپل بیس ته راګرځېدلي وو. نو په دې رقم د لویو قدرتونو ترمنځ دغه تشنج او جنگ روان دی او لګیا ده تقویه د قدرت دغې کیږي، د تسلیحاتو کیږي. اوس راځم په دې لپاره چې په سیمه کې د امریکې څومره یربیسونه دي، څومره نظامي اډې دي او څومره پوځ په دې سیمه کې دی او څومره پوځ تازه نور اضافه کړی دی. د امریکې 9 نظامي اډې دي دغه د شرق الاوسط کې 9 نظامي اډې دي او په مجموع کې د 40 نه تر 50,000 قواوې ویل کېږي چې د سیمه کې دي. زیاترینه قواوې په دغه کې ده، په قطر کې ده چې د 8 نه تر 10,000 ادا کېږي. هلته په دې نړیوال معلوماتو کې چې دا موږ معلومات راټولو، هلته پوره احصایه نه ورکوي، تخمیني احصایه ورکوي، دې نه تر دې پورې چې دې کې د هدف دا دی چې اگزاکت فیګر نه ورکوي چې دومره دغه دی تعداد دی. نو ویل کېږي چې یعنې 10,000 پورې په قطر کې دي. نو د اول لویترین میدان او مرکز د دی همدا القطر العدید، یا څوک ورته الحدید وي او څوک ورته العدید وي. دلته په انګلیسي کې چې کوم رقم یې لیکلی العدید، یعنې د عین باندې به یتمن العدید دغه دی نظامی مرکز دی. دا د سنکام د قمندانی مرکزی قمندانی د امریکې باندې هم مشهور دی. دلته زیاته کوم شی چې زیات د ساتي ډرونز دي چې د ډرون نه په سیمه کې استفاده کوي. افغانستان باندې د همدغې ځینې ډرون راغلي دي. B-52 تیارې چې بم غورځوي، دا چون ډېر غټې تیارې دي، هر ځای کې نشي تللی، نو د ده لپاره دا تیارې هم دلته دي. او د 100 د تیارو لپاره دغه هم لري، د هنکرونه لري، کوم ځای کې جهازونه ساتل کیږي، یعنې لویترین بیس دی چې 100 تیارې دا په یو وخت کې ساتلی شي. بل د ده هغه رنوی چې دا ویل کېږي چې په د عربي سیمه کې لویترینه رنوی ده چې 3,250 متره اوږدواله لري او په دې باندې غټې تیارې په اسانۍ باندې کوزیږي بدون د کوم تکلیف نه. دا په سیمه کې لویترین دغه دی. دویم بیس چې د دوی دی هغه د کویت په نامه د یو نظامی کمپ دی، یعنی کمپ عارف جان په نامه باندې دی چې په 1999 کې جوړ شوی دی او دلته د دې نظامی قوا دي. او بل هوایي اډه چې ده ایربیس چې دی السلیم په نامه باندې چې دی کې جټ فایټرونه دي، ترانسپورټیشن تیارې دي. او همدارنګه د احمد الجبیر په ایرپورټ کې د لاجستیک دغه ایربیس دی چې هلته یعنې لوجستیکي دغه چې دي ترتیبات د دغې سیمې نه نیول کېږي په د کوم ځای کې ضرورت او د دې نه برابرېږي. همدارنګه د بحرین نظامی اډه ده. دلته نه تنها چې د پیاده نظامی عسکرو اډه ده، دلته د بحري قواو اډه هم ده په نامه د نیول سپورټ اکټیویټي. دغه پنځم په نامه د 5th فلیټ بیس، یعنی 5مه بحري قوا د امریکې چې ده مرکز یې دلته ورته جوړ کړی دی. او نظامی هوایي د F-16 هوایي اډه چې ده په سیمه کې دا د شیخ عیسی ایربیس دی چې F-16 تیارې دلته ساتل کیږي. همدارنګه د UAE یونایټډ عرب امارات الدفرا ایربیس دی چې دلته د F-15 تیارې دي، F-20 تیارې دي او ISR هغه تیارې چې فرضاً دغه کوي څارنه کوي. او بل عین حال کې هغه تیارې لکه C-115 KC-115 دي چې پټرول سپلای کوي، هغه په دې ځای کې ودرول کېږي او د دې ځای نه کېږي. او د دې میدان هوایي اصلي وظیفه دا ده د هرمز د تنګې څارنه ده. هرمز تاسو ته معلومه ده دا د ایران تنګه ده او د دې څارنه امریکا د دې ځای نه کوي.
په عراق کې 3 نظامی اډې لري. یو دی په اربیل ایربیس دی، بل بغداد ایرپورټ ایربیس دی، او بل عین الاسد په آلنبار ښار کې ایربیس دی، چې د اربیل ایربیس نه د شمال د عراق او د سوریې کنټرول پې کوي. العین الاسد انبار د الانبار ښار نه د دوی د خپل قواوې ویستلې او د منتقلې کړلې د عراق سرحد ته، د آخري سرحد ته چې په ایران سره دغه کیږي، په نږدې سرحد ته هلته انتقالي کړي دي. نو دغه یو نظامی اډې له منځه وړې ده، د دې نفر هلته منتقال کړل. دا 2 نورې چې دي اربیل ایربیس او بغداد ایرپورټ، دا اوس هم د امریکې په اختیار کې دي. په مجموعاً کې 2400 قوا دی په عراق کې لري او په همدغومره قوا په کویت کې هم لري. نو دغه رقم دغه 50,000 قوا چې ما تاسو ته وویلې دا په دغه سیمه کې تیته ده. د هر مملکت احصایه مکمله دقیقه نه ده، درسته نه وي. په سعودي عربستان کې په نامه د پرنس سلطان یعنی شاهزاده سلطان ایربیس دی، هوایي اډه ده چې دلته د پیټرایټ میزایلونه د دې کې د سیمې لپاره نصب شوي دي. د ایر ډیفنس سیستم، د هوایي ډیفنس سیستم د سیمې د څارنې لپاره دې کې دی. د اواکس رادار سیستم چې ایران پې کنټرولوي، د دې سیمې نه پې کنټرولېږي، یعنی عربستان سعودي ته د ایران د کنټرولولو، لکه څنګه مې تاسو ویلې چې د هرمز کنټرول د عرب اماراتو نه کېږي، د ایران خپله خاورې کنټرول د عربستان سعودي د دغې ځای نه کېږي. په اردن کې په نامه د موافق السلطي ایربیس دی چې د ازرق په ښار کې دغه لري. د بیس دنده د شام او د عراق د اوضاع کنټرولول دي. دغه بیس په 24 د می 1981 کې جوړ شو. د نوم موافق السلطي په دې دی چې یو نظامی قواو، هوایي قواو، یو سیمنسب چې د اسرائیل سره په جنگ کې په شهادت رسېدلی، دا د هغې په اعزاز باندې دا میدان جوړ شوی دی د 1981 نه تر ننه پورې. خو دا اوس د امریکایانو اډه ده او د دې ځینې امریکایان د خپل د دې ځینې د IS دغه کنټرولوي او د دې سیمې نه تاسو معلومه ده چې IS چې دی یعنی داعش، دا په شام او په عراق کې دي. نو د دې ځینې د کنټرولوي او د دې ځینې دی بیس دی. دلته د امریکې تیاري هم شته دی چې د بعض وخت د دې نه دوی د سیمې لپاره ترېنه کار اخلي. همدارنګې په عمان کې په نامه د تومارت لاجستیک دغه د ایربیس سپورټ ایربیس دی چې دا د دغې په سیمه د مساحري په سیمه کې دی. لویه رنوې لري او غټې تیارې هم کوزیدی شي او د ده نه هم امریکا په سیمه کې ګټه اخلي. په ترکیه کې په نامه د انجرولیک میدان هوایي دی چې د ادانا په ښار کې دا موقعیت لري. دا د سوریه کې د عملیاتو دنده په غاړه لري. په دې ځای کې جوهري اتومي یعنی د اتومي قدرت صلاحیت لرونکي وسله په دې ایربیس کې ده چې په سیمه کې بل چا سره اتومي دغه نشته دی. دا په ترکیه کې ده او 15,000 هوایي قوا د امریکې هم په دې سیمه کې پرته ده او د دلته د دې رنوې چې ده د دغې د قطر د رنوې نه هم لږه اوږده ده، هغه 3,250 وه، دا 3,048 ده. نو دلته دا د هغه نه لږ زره وړوکې ده، هغه 3,250 ده، دا 3,048 ده. خو وایي چې پس د هغې نه دا په سیمه کې 2مه رنوې ده او دلته د امریکا لوی جهازونه دلته هم راکوزیږي. 50 دغه لري د هنکرونه لري، یعنی قوي ترین هنکرونه چې دلته تیارې کې محفوظې ساتل کیږي د لري، او 50 دانې B61 بامبر تیارې دي چې دا د بم اتومي قدرت د صلاحیت د بم غورځولو لري. 50 دانې د دې تیارونه په دلته یي او همیش دلته ساتل کیږي په نامه د B61 بامبرز باندې یادیږي او دا د دې دغه کیږي. اوس راځو دلته چې د دې سیمې نه
د دې سیمې نه څومره دغه ویستل شو، لکه اوس تاسو ته ما وویل چې د الانبار سیمې نه پوځ ویستل شو، همدارنګې د العدید نه ویستل شو. دا چیرته لاړل او نوې اډې چیرته جوړې شوې دي؟ یوه نوې اډه دا په جاپان کې دوی دغه کړې ده چې هلته دغه تیاري چې ما تاسو ته ویلې چې F-35A 48 دانې هلته دغه کړي چې د هغه اړې نه که د چین دغه کېږي په ایران سره مرسته کوي، هغه ساحې نه کنټرولوي. ډیګو ګارسیې په سیمه کې یعنې بحر هند په دغه کې هلته انتقال کړي دي خپل شیان چې د اغېزې نه د ایران نه لري، او په د ایران ته نږدې د پاکستان ته انتقال کړي دي. یعنی ایران دا کړي سیمه کې د انتقالات د اغېز نه ایستل شوي دي، ځکه چې هغې ممالکو وویل چې همکاري نه کوي. نو پاکستان اوس غاړه ایښې ده چې دغه بوټ سټل دی زه کومه، زه ستا نوکر یم، ته ضرورت نه لري چې بل ځای ته لاړ شي، دغه زه در سره یم او زما نه ته کولی شي ګټه واخلي. نو دغه نظامي اډې دي، دغه تیاریګانې دوی نیولې دي، ډېره قوا یې دلته ده. غیر له دې نه چې دا 50,000 قوا دلته ده، دا 2 کشتیګانې نورې په نامه د USS ابراهام لینکن چې راغلې ده، دې کې 15,000 عسکر مجهز دي، 90 جهازونه دي، 15 هلیکاپټرې دي او نور اتومي میزایلونه هم دي. او په USS جورج دبلیو بوش په بحري بیړۍ کې 15,000 کسان دي، 90 الوتکې دي او 15 دغه دي هلیکاپټرې دي. همدارنګه یعنې 10,000 قوا دا ده، 50,000 هم دا ده، 80,000 قوا په سیمه کې اوس فعلا امریکا موجوده لري او کولی شي دې نه په ارتکاودي به د حملې چې کوي د خپل د کشتیګانو نه به یې کوي، د نورو ملکونو نه به یې نه کوي، ځکه چې ایران ویلي چې په هر ملک نه د حمله وشوله نو زه به پې برید کوم. خو د پاکستان نه که امریکې برید وکړه او ایران پې بیرته برید وکړه، نو دلته د ایران او د پاکستان جنګ نښلي. د ده لپاره بیا نو امریکا دا غواړي، هغه اړه نه غواړي دا جنګ، دې غاړه د پاکستان سره غواړي چې پاکستان او ایران دواړه په یو زمان کې تضعیفه شي. لکه یو وخت کې چې د عراق او د ایران جنګ یې وکړه، هم عراق ته اسلحه ورکوله، هم ایران ته اسلحه ورکوله او دواړه سره 8 کاله یې وجنګول. عراق هم پې تضعیفه کړه او ایران اقتصاد هم پې خراب کړه. دا ځل ایران د پاکستان سره جنګولو پروګرام دی. راځم د جهادي خبرونو ته. د پنجاب کې د خانپور په سیمه کې فتحګړ ساحه کې په د ریل پټلۍ په دغې باندې یو چاودنه شوې ده. دا چاودنه د قطار چې و دا نظامي قطارو د عسکر او د افرادو د انتقال لپاره د ریل نه کار اخیستل کېده، په دې باندې بم الوځول شوی دی، د پټلۍ نه ریل وتی دی، ډېر کسان پکې ټپیان دي او ډېر پکې زخمیان دي او په حدود 70 تنه د نظامیانو نه اسیران شوي دي او دغه چا چې د عملیات کړی دي که مجاهدینو، ځکه ډله یې لا نه ده معلومه، نو دی 70 کسان د دوی نه اسیران هم ځان سره راوستي دي. په وزیرستان شمالي کې ګړیوم ولسوالۍ شکتوی سیمه کې مجاهدینو د پیکا او سنایپري برید کې یو عسکر وژلی دی. بنو ولایت بکاخیل ولسوالۍ روسروټ سیمه کې 2مه ورځ هم جګړه روانه ده. مجاهدینو ته د دعا غوښتنه کړې ده. په ټانک خاص ولسوالۍ کې وانا اصلي روډ باندې مجاهدینو پر پوځي کاروان برید کړی دی. یو پوځي ګاډی زیانمن شوی دی او د مرګ ژوبلې خبر هم شته دی. پېښور ولایت بډابیر ولسوالۍ ځنګلي سیمه کې پر پولیس باندې هدفمند برید شوی دی او وژل شوی دی. پرون بنو ولایت میرانشاه ولسوالۍ کې هم د مزنګ چوک سره په پولیس باندې سره مقابله وشوله، یو پولیس پکې وژل شوی دی. دا و د نن ورځې زمونږ برنامه او دغه معلومات چې تاسو سره مې شریک کړه. خدای وکړي ستاسو د معلوماتو او د ګټې وړ وګرځېږي. تاسو نه هیله لرم چې خپل دا چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او دوستانو سره شریک کړئ. تر بل برنامې چې تاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.